السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې تاسو درته ما سي تاسو څنګه کولای شئ په خپل موبایل کې د واتس اپ ټلیفون ریکارډ کړئ. او دوستان بیا کلم تاسو ته څوک په واتس اپ باندې ټلیفون راوکي یا تاسو چاته په واتس اپ باندې ټلیفون ورکړئ نو تاسو موبایل به هغه د واتس اپ ټلیفون اتوماتیک ریکارډوي په خپل به ریکارډوي. نو بیا هغه وایس کالونه هغه د واتس اپ ریکارډ شوی ټلیفون تاسو هر وخت کتلای شئ او بیا یو چاته په واتس اپ او میسنجر کې هم ورلګلای شئ. نو کچېرې تاسو دغه سټینګ په خپل موبایل کې کول غواړئ نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې چې فایده واخلي. نو نور وخت نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستان دلته پر تاسو ولر په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک مې د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو ولر دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه شکل دغه رقم راځي. لاندې نیکسټ بټن ده، دغه نیکسټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. بیا په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. بیا سمپل تاسو په آی ایکسپټ د ټرمز اف سرویس باندې ټیک مارک ولګوئ. بیا په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو دغه څلور سرو اپشنانو ته پرمیشن ورکړئ. لاندې ګرانټ پرمیشنز بټن ده، په دې بټن باندې تاسو کلیک وکړئ او دغه څلور سرو اپشنانو ته تاسو پرمیشن ورکړئ. په الاو بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. نو سمپل په انیبل سرویس بټن باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو په انسټال سرویسز بټن باندې کلیک وکړئ او هغه اپلیکیشن ته تاسو دلته پرمیشن ورکړئ. په دغه اپ کال ریکارډر بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. سمپل تاسو دغه اپ کال ریکارډر اپلیکیشن ته پرمیشن ورکړئ. او هو دوستان ګور دا خبره تاسو یاد ساتئ چې دغه سټینګونه به تاسو لازمي کوئ. دغه ټول اپشنانو ته به تاسو پرمیشن ورکوئ. بیا دغه تاسو په موبایل کې د واتس اپ ټلیفون په خپل ریکارډوي. کوم پرمیشن نه کوي ور بیا نه ریکارډوي. نو کله چې دوستان تاسو دغه اپشنانو ته پرمیشن ورکړئ بیا سمپل تاسو په سکیپ بټن باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په سکیپ بټن باندې کلیک وکړئ نو دغه سټینګ اوس زموږ په موبایل کې اوس کله موږ ته څوک په واتس اپ باندې ټلیفون راوکړي یا موږ یو چاته په واتس اپ باندې ټلیفون وکړو نو هغه خبرې به اتوماتیک ریکارډیږي. هغه خبرې به اتوماتیک د موږ په موبایل کې سیویږي او هغه خبرې بیا تاسو په دغه اپلیکیشن کې راوړئ. بیا سمپل تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. لست تاسو له هر چا سره خبرې کړې وي د هغه نوم به راوړوي، د هغه وایس میسج به هم دلته وي او کوم ټلیفونان چې تاسو ورسره کړي وي هغه ټلیفونان به دلته وي. هغه بیا تاسو له دغه یو چات ورلیږلی هم شئ. نو دوستانو یو کوچنی سټینګ او ډېر خوندور سټینګ کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.